کونړونه د خواږه وطن ژړېږي، زلزلې دي آبادي پکې نړېږي، پکې بل ډول نارې اورېدل کېږي، پکې بل ډول نارې اورېدل کېږي. له خدایه زار شم چې څه کوي او څه راکېږي. همت شور. سلام قدرمنو اوریدونکو، ګرانو لیدونکو او له ډنمارک څخه د افغان غږ د راډیو تلویزیون ګرانو مینوالو، یوسف هیواد دوست یم. هیله ده چې زموږ نیکې هیلې، سلامونه او درناوی ومنئ. قدرمنو هیوادوالو، هماغه شان چې تاسو هم خبر یاستئ چې په ګران هیواد کې په تیره بیا د ګران هیواد په ختیځ کې د ننګرهار په ولایت کې، د لغمان په ولایت کې، په شینوارو کې او په ځانګړې توګه په کونړونو کې ډېرې بدې داسې زلزلې شوي دي چې ساری یې تر اوسه نه و لیدل شوی. کلي، لارې، ډګرونه، غرونه حتی رانړېدلي دي. د کورونو لاندې بې شمېره خلک، ښځې، ماشومان، سپینګیري، ځوانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. قدرمنو دوستانو، په دې غمیزه کې، په دې ناورین کې د افغانستان ټول خلک شریک دي. د افغانستان خلک ټول په دې دردېدلي دي او له هغې ډلې دغه افغانان چې له هیواد نه بهر دلته په ډنمارک کې، په سکندناوي هیوادو کې، په ټوله اروپا کې، په امریکې کې، کاناډا کې، استرالیا کې، د شوروي اتحاد په پخوانیو جمهوریتونو کې، په هندوستان کې، په ټوله نړۍ کې چې افغانان اوسېږي خواشیني دي. له سترګو یې اوښکې روانې دي او د خپل هیواد د غم په ټغر ناست دي. موږ د افغان غږ د راډیو تلویزیون په استازیتوب او دلته په ډنمارک کې د کوپنهاګن په ښار کې د افغانانو د جامع جومات د امام ابو حنیفه علیه رحمه د جامع جومات د مشرتابه هیئت په استازیتوب او د افغانانو د بیلابیلو ټولنو، مرکزونو، شوراګانو او اتحادیو په استازیتوب ټول افغان ولس ته تسلیت وایو او په دې غم کې ورسره شریک یو. انا لله و انا الیه راجعون. ګرانو هیوادوالو او په ډنمارک کې قدرمنو افغانانو، داسې پتیل شوې ده چې سبا ته د جمعې ورځ د جمعې د لمانځه نه وروسته چې په 1:30 بجې ترسره کېږي د امام ابو حنیفه په جامع جومات کې له 1:30 بجې وروسته چې د جمعې لمونځ وشو او دعاګانې وشوې، له هغې وروسته په کونړونو کې او په ټول افغانستان کې د زلزلو له امله د شهیدانو فاتحه اخیستل کېږي او دوی ته به دعا وکړو. له تاسو نه هم د جامع جومات مشرتابه هیئت په جلا توګه او په ځانګړې توګه د دې جومات ملا امام جناب استاد بنوري تاسو ته په درنښت سره بلنه درکوي چې ټول که وخت ولرئ په دغه فاتحه کې برخه واخلئ او د شهیدانو روح ته به دعا وکړو او د ټپیانو او ناروغانو د عاجل شفا لپاره به د لوی خدای له دربار نه مرسته وغواړو. د دې خبرې یادول ضروري ګڼم چې په افغانستان کې دننه چارواکو او د افغانستان خلکو، شتمنو افغانانو واقعا چې د زړه له کومې ګامونه اخیستي دي او ځانونه دغو غمځپلو هیوادوالو ته رسولي دي د مرستې لپاره. دغه راز د زړه له کومې مننه کوو له هغو ټولنو، شوراګانو، اتحادیو، مرکزونو او د افغانانو له ټولو نهادونو نه چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادو کې اوسېږي. دوی هم په خپل وار خپل مرستې لیږلي دي او لا هم چمتووالی لري چې نورې مرستې هم وکړي. قدرمنو دوستانو، تاسو د نیکمرغه اوسئ. تاسو افغان ملت دې د دې نورو ناورینونو نه خدای وساتي. قدرمنو دوستانو، په جامع جومات کې د امام ابو حنیفه
علیه رحمه په جامع جماعت کې د فاتحې نه وروسته چنده هم ټولیږي او دا چنده به ستاسو مرسته وي په ډنمارک کې چې څوک اوسیږي قدرمنو افغانانو چې دا مرسته ولیږل شي هلته په تیره بیا د کونړونو د ولایت د نورګل او د مزار درې او د وټپور او نورو سیمو چې هلته وران شوي دي پکې شهیدان دي دا چنده به هغوی سره د مرستې لپاره ولیږل شي هیله لرو چې تشریف راوړئ له خپلو بچیانو سره له خپلې کورنۍ سره او په دې دعا کې برخه واخلئ واده خو نه دی چې جلا جلا بلنه غواړي واده خو نه دی چې جلا جلا بلنه غواړي د وطن غم دی باید هر افغان په خپله راشي په درناوي